زور لاري خدای شاه ظلمای و خورت الله استقلال. 24 اسد، روزی که امارت اسلامی برای دومین بار اداره افغانستان را به دست گرفت. حالا پس از 3 سال نیروهای پلیس امارت اسلامی چقدر مسلکی شده و روند آموزش این نیروها به کجا رسیده است؟ د افغانستان د خپلواکۍ او د ازادۍ اول خو ټول هیوادوالو دوم ټول مجاهدینو ته دغه ستره بریاوې او خپلواکۍ مبارکي وایم. Girmidod Asad bizim mücahidinler tarafında hepsi Afgan milletimin bu fetha günler mübarek olsun. روز 24 اسد استقلال آزادی امارت اسلامی افغانستان را برای همه مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان تبریک نموده. زنده باد امارت اسلامی افغانستان. فدایت عنوان یہ استقلال کړه خلاص خمسورا لا خنډ یو خورا. دا خو ډېره غټه بریا ده، ټول دنیا ته معلومه ده، پټه خبره هم نه ده کنه چې ډېره غټه قرباني افغانانو ورکړلې. خورا سور استعمار مدفن کړ د ژوند یو خورا زلل د دستا. نن د اسد څلورویشتمه ده. الحمدلله تاسو ګورئ ټول افغانان خوشحاله دي، یو د امن فضا ده. نو افغانستان ټول د درامه ازادي ده چې په خپل لاس کې نامات نه د منګایو ازادي ده او خپلواکي ده چې کومه سیدې د شپې به مونږ ماښام به مونږ مخکې دې کوڅو ته نه تللو ښه دې خوب ونیسه غله وروره ګوره هم به یې موټر درنه اخیسته هم به یې پیسې درنه اخیستلې چاقوشۍ در باندې رایسته بس تومانچه به ورسره وي. اوس د خدای فضل امانت راغلی ده بېغمه بېغمتیا ده د شپې یوه بجه زار دی د جزم دی چهارم اسد، روز استقلال و پیروزی امارت اسلامی علیه اشغال. افغانستان در حال میزبان سومین سال پیروزی استقلال خود در برابر اشغال آمریکا و متحدانش است که به تاریخ 24 اسد سال 1400 امارت اسلامی افغانستان توانست نیروهای آمریکایی را شکست و کشور را آزاد کند. از این روز به مثابه جشن ملی همه ساله تجلیل می شود و رخصتی عمومی را در تقویم این کشور دارد. در نخستین روزهای پیروزی نیروهای امارت اسلامی افغانستان فاقد یونیفرم، جزو تام مشخص و با توانایی نسبی آموزشی و مسلکی بودند. حالا پس از 3 سال نیروهای نظامی و پلیس ملی اسلامی افغانستان چقدر مجهز و مسلکی شدند. اینجا در مرکز تعلیمی و تربیوی پلیس کابل آمده ایم تا به جزئیات این موضوع بیشتر بپردازیم. انواع مختلف کورس‌های مسلکی پلیس در اینجا برای انداخته میشه و این کورس‌ها توسط استادای مجرد به پیش برده میشه. البته در این کورس‌ها ما فعلا 2 نوع کورسی که در اینجا داریم، یکی کورس سربازی داریم که به مدت 2 ماه برشان در اینجا درس‌ها تدریس میشه و در پهلوی از این یک کورس دیگه ساترمنی داریم که کورس ساترمنی هم به مدت 4 ماه در اینجا برشان درس‌ها تدریس صورت میگیرد. ارقام‌های ارائه شده توسط اساتید این مرکز نشان می‌دهد آنان در مقاطع مختلف و در بخش‌های گوناگون فعالیت‌های بیشماری دارند. دروسی که تدریس میشه توسط استادای مجرب، استادای مسلکی طبق پلان استراتژیک وزارت امور داخله تصویب شده بود و نمو منظور شده از طرف وزیر صاحب محترم. طبق نمو پلان استراتژیک ما پیش میریم که در پلان استراتژیک
تمامی ابعاد چی از طریق یک پلیس مسلکی، چی از طریق یک استاد مجرب، استاد مسلکی، دروس مسلکی در چوکات شریعت قرآن محمدی، در چوکات اسلامی و علل خصوص در یک چوکات افغانی صورت میگیره. پوزورا ورو وطن ما کړې حاسق سعی دل سړیو خورا شوراری زوراری ګاشا سلمایو خورا دل استقلال غواړي د میړانیو خورا. و منظور پیگیری بهتر این موضوع به یکی از حوزات کلیدی شهر کابل می رویم. حوزه دهم امنیتی شهر کابل. په اوایلو کې خو مجاهدین ټول په غرو کې وو او دا 20 کاله د اشغال په مقابل کې جنگیدل او بل اخره چې کله افغانستان فتح شو ټول افغانستان باندې مجاهدین مسلط شول. لله الحمد راستر بلی د منګه ټول مجاهدین ټول پرسونال تقریبا مسلکی سوي دي. داسې ورستر بلی ټول مسلکی په معیاري ډول باندې منظم خپل کارو ته خپل هغه څه د دوی مطابق دي ورښودل سوي دي او نور هم مسلکی روزنې روانې دي. الحمدلله چې په ډېر کم مخکې به انشاءالله داسې یو ځای ته ورسېږو چې ساری به یې نه وي. سور استعمار مدفن کرده ژوند یو خورا زله د دستار پرېښور د تپګړه یو خورا کلک ایماني قوت لکه هلال ښکاره کړه تورې دنیا لاره یې ملامل ښکاره کړه دا فدایات عنوان یې استقلال ښکاره کړه خلاصه خمسوره ده له خونړیو خورا. جشن استقلال معمولاً در سالهای گذشته با شور و شوق و حضور گسترده مردمی برگزار شد. مردمان به شهرها برآمدند و از این روز گرامی داشت به عمل آوردند. اقشار مختلف و اقوام مختلف. تقریبا شده خاره که دیا خارجان نباید در بدر خار بسرو نو پروردگار فضل مرحمت وکړو هغه موږ ته نه راړل نو موږ خوشحالي کوو بس نسبتا نور ټول موږ ډېر خوشحال یو ځکه چې دغه ظالمان لاړل. نو دلته سرونه مات نه د منګیو خاوره شور لري زور لري دا شازلمایو خاوره د نن ورځ مبارکیه اولین امیر المؤمنین شیخ الحدیث والقرآن ته وایم، بالخصوص ټول افغانانو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم زوګ لري شور لري سپین استقلال لري د توري نور لري. اینجا در پنجشیر نیز به مناسبت از 24 اسد برای نخستین بار مراسم بزرگی برگزار شده است. و امی افغانهای غیور در مقابل امریکا ایستادگی کردند، در مقابلشان اسلحه خود را برداشتند و مقابله کردند، جانفشانی کردند، قهرمانی کردند و زندانهای امریکایی از امی مجاهدین سربکف از گوانتانامو و بگرام و پلیچرخی پر شد. جوانان و نوجوانان از هر گوشه گرد هم آمدند تا این روز را تجلیل کنند. و الله ما شما را توفیق بده که ما استقلال را مضبوط و محکم نگاه بکنیم. درست است ما از روسا هم استقلال گرفتیم اما به امریکایی فروختیمش. از الله جل جلاله آرزو دارم که استقلال ما را نه تنها نگاه بداره بلکه استقلال ما را سایش و وسیع بگردانه. افغانستان اسلامی امارات زنده‌باد. افغانستان اسلامی امارات زنده‌باد. قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث والتفسیر زنده‌باد. افغانستان اسلامی امارات زنده‌باد.
د دنیا او خصوصا د افغانستان ټولو غیور ولس ته د دغې ورځې مبارکي وایم. مبارکي ورته وایي، ټول ورته وایي، ټول مبارکي ورته وایي.